بسم الله الرحمن الرحیم. دا د درشتمې سپارې څلورم درس دی او د الصافات سوره چې ودېرشمه سوره ده، شپېته آیت نه تر 142 آیت ترجمې سره ورسره ولولئ چې بهتره پې پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لشوبه مفهوم دی چې خامخا ګډون وي. انی سقیم مفهوم دی چې بېشکه زه ناروغ یم. فراغ مفهوم دی چې نمایل شو. یزفون مفهوم دی منډې وهلې. وتله للجبین او وی غرزاوه هغه پر تندي. اذ ابق مفهوم دی کله چې وتښتید هغه. فساهم مفهوم دی چې نو د قرعه واچوله. من المدحضین مفهوم دی لماتې خوړونکو. فالتقمه مفهوم دی چې نو تیر کړ هغه لره. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده یې کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته الخا کوم. دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې. تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ، دې کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو په کاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورة التوبه چې 9مه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.